چرته روانې؟ بابا ټک ده. دا څه شی راګاډی دی حجازو؟ کښتۍ. کښتۍ ده؟ کسان ناسي دي سره خبرې کوه چې دوی سره راغلي دي څه کوي او څنګه انجوایمنټ وکړه که نه مزه یې واخیسته که نه نو دوی سره خبرې اترې کوو جي السلام علیکم جي ما ته مخکې دی خوا څنګه یې صحت مزاج ښه دی خیرونه دي تا خو سره بچونګي هم لکه چې راوستی دی دل هم مطلب سیر تفریح ورکوي بس دا مې د ډیم ته راوستی دی یاره چکر نه مې وویل کښتۍ کې چکر دې ورکړه چکر مې نه دی ورکړی خو یاره رش ډېر دی رش ډېر زیات دی نو احتیاط کوئ واړه چې کله راولئ که نه نو مطلب ډېر په احتیاط سره تاسو هغې کښتۍ کې هغې له چکر بالکل داسې نه څه دي جي کیر دی جی کیر څنګه چلی وځي که نه وځي او زبردسته کار دی او د نامه تپوس خو مې د نامه ماله پکار و چې سټارټ کېدنه کړی و نامې غوث الرحمن دی غوث الرحمن د کوم ځي راغګانو راغندې دي ځي ښه جي نو دلته کې خو به تا مطلب دی خپل ځای هم اخیستی که نه نه ځای خو نه دی اخیستی جي ځای نه مې نه نه ځای نه مې د راغې مال کې ژر خپل ځای دي نه ځای نشته دی ښه جي کرۍ خو نه لیدنه کرۍ نه ښه جي څه ټیکس میکس خو نشته هېڅ هم نشته دا او څنګه پیسې میسې پیدا کېږي ګزاره کېږي دې نه مخکې به څه کاروبار کوو مخکې به بس مایان خرڅول مایانو کې کار مطلب څه ګټه مټه وکړه ګزاره به کېده وایي د نه به ډېره نه کېده نو به دا د انجوای ځای دی که نه انجوای ځای دی او تاسو د دونه خوږ څیز چې کوم دی هغه راوړی نو عوام لکه مطلب نور هم خوږوئ او که نه تاسو په خپله خواږه وي که نه ولې نه صحیح ده جي د نورو کسانو سره خبرې اترې کوو جي اور دام راغلی او چکرې مو وه او د هغې سره سره انجوایمنټ یې وکړو دلته کې د خلکو چې کوم هغه تاثرات وو د سیر و سیاحت هغه هم چې کومه دی معلوم کړه داسې ده نوم دې څه ده جي زما نوم محمد ریحان دی او د راغګانو اوسېدونکی یم جي صحیح جي د دې ځي اوسېدونکی لکه ښه دلته کې چې دا کوم ماحول جوړ دی تقریبا څومره وخت د دې غالبا 2 میاشتې کېږي چې 2 میاشتو کې په 2 میاشتو کې څه چینجز ولیده ماشاءالله په دې لږ وخت کې ډېر ښه چینج وینم او مختلف ځایونه خلک راځي د دیر نه سوات نه یو ځای بل ځای نه خلک راځي د هغه ځایونه خلک راځي چې کوم ځایونه له موږ بد دي شاباس داسې ده که نه جي اوس دلته کې خلک راځي نو دلته کې مین سیز چې دی خلک څه ته ډېر خوشحالېږي خلک د کښتو ته ډېر زیات خوشحالېږي ولې چې مخکې به خلک لس صدریات ته بتله یو ځای بل ځای ته بتله او اوس موږ ته دلته په خپل کلي کې اوس ته اویلیبل شي دا کښتۍ صحیح جي د کښتو والا ته څه پیغام ورکوې مطلب دوی دلته کې دا میلمانه راځي که نه د دوی چې کومه رویه ده ماشاءالله ډېره بهترینه ډېر خوش اخلاقه خلک دی خو ته څه دی ګاونډي په حیث باندې له څه پیغام ورکوې زه دې ته دا پیغام ورکوم چې د کښتۍ خپل ډریونګ وي هغه یې لږ په طریقه کوي صحیح جي او یو دا ریکویسټ ورته کوم چې د خپلې وردنې هغه یې ځان جي جیکټ یې ځان څه ساتي ولې چې دې کې قسمه وخت راځي ماشومان یې پکې د هغې لپاره ځان نه جاکټ اویلیبل وي د غټو لپاره ځان نه نو څه نقصان ورته پېښ نه شي وعلیکم السلام زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو لکه موږ له دونه وخت راکړو بل ماشاءالله لکه زموږ په راغګانو ډیم چې کومه دی دا ډېر ښکلی دی ډېر زبردست دی لا د جدا ځایونه سیلګر راځي دنیا خلک راځي بل خلکو ته پکې ډېر کاروبار میلاو شو نو په دې باندې کې موږ شکر الحمدلله فخر کوو څومره خلک راځي سیلګر څومره راځي د جمعې په ورځ کم از کم یو 10,000 پورې زه هم خلک به دغه شانې کې راځي 10,000 پورې جمعې په ورځ باندې او هر یو غواړي چې زه کښتۍ کې بالکل هر یو دا غواړي چې یاره زه به دې کښتۍ کې چکر ولګوم نو او کښتۍ څومره دي تقریبا کښتۍ تقریبا د 20 نه اباو دي وسو یعنی 20-22 به تقریبا دغسې بس هرې کښتۍ قیمت تقریبا د 8 نه دغه 2 لکو نه واله تر 8 لکو نو بس د 1.5 لکو نه واله تقریبا د 8 لکو روپو پورې 8 لکو پورې کښتۍ پکې شته